دو طالبانو معمولی شادي په کونټۍ باندې ووایي او شیخ صاحب چې په سبا باندې رالی هم داسې نه وه شیخ صاحب مېلمنو سره ولاړو یو پېره ورته ویل طالبان وخواشي بیا ورته ویل طالبان وخواشي او طالبان دې له شیخ صاحب سره مینه وه نو شیخ صاحب سره همسا وه تاسو به لیدلې وه نو روا بیا غسته هغه طالبان یې پې معمولي شان وویل چې په سبا باندې شیخ صاحب رالی زما د شیخ صاحب اخلاق درته ښیم چې د پیغمبر حدیث ویلي ځان کې به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخلاق هم راوسته حضرت شیخ هغه ځای ته چې په کوم ځای کې به حضرت شیخ ناست و حدیث په طالبانو ته ښودل 1200 طالبانو ته هلته طالبان راوغوښتل او چوغې وله ورکړلې ویل دا والي او غیږ ته رانږدې که ښکلې کړل ویل طالبانو تاسو ما پرون والي وی والي نه وسې همسا ورسه لګولې وه دا د شیخ الحدیث اخلاق و ته راځه زما حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب څه ویلي ادریس صاحب دا ویلي چې کوم دا مخالفین دا پرېږدئ صحابه کرامو پسې خلکو خبرې کړي په پیغمبر پسې خلکو خبرې کړي په الله پسې خلک خبرې کوي زما شیخ دا ویلي چې دې خلکو له جوابونه مه ورکوئ ای ظالمه زما شیخ خو دا اخلاقو چې ویل چې خلکو له جواب مه ورکوئ نن زما حضرت شیخ هغه باندې ته راځې د ګولو ګزار کې بس زما نور طاقت نشته دی خو دا خبره دا عاجزانه درخواست درته کوم چې دا خبره مخکې وچلوئ دا عاجزانه درخواست د کمنټ دپاره د شعر دپاره د لیک دپاره ټولو میډیا والا ته وایم چې دا خبره بار چې زمونږ چې دا کوم سوره شوې زړه ده چې په دې باندې صبر پټۍ ولګي